د افغانستان نوین یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو بیا هم تاسو ټول د خراغلاس او هرکلی یم لغمان مرکز مهترلام کې دلته د اترو دکان ته راغلی د ورور سره به خبرې وکړې د اترو په باره کې له موږ سره اوسئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. بخیر. ډېره زیاته مننه که هېوادوال د ځان ور وپېژني نوم دې څه؟ زما نوم ادریس دی د علیشنګ د قلعه نجیب نه دی مبارک. ډېر ښه ادریس جانه څومره وخت کېږي د اترو دکان دې جوړ کړی؟ یاره تقریبا 9 میاشتې یا تقریبا کال کېږي چې دا دکان رانې سره ده. او په عموم کې څو ډوله عطرونه در سره دي په دکان کې؟ یاره عطرونه داسې خو درته وایم ډېر دي پکې لکه بهر ملکي هم راځي او همدغه داخلي هم دي پکې ډېرې دي پکې عربي عطرونه هم دي پکې لوکل هم وي او دغسې سپریګانو کې هم راځي مختلف عطرونه دي پکې. ښه او مشهور عطرونه در سره چې په نامه دي؟ مشهور عطرونه خو مسک کې راځي او عود کې راځي. تقریبا عودو کې 15-16 قسمه عود لرو او همدغسې مسک کې لرو تقریبا 12 قسمه مسکونه دي را سره او دا نور عام لوکل عطرونه خو بیا ډېر دي خو مشهور عطرونه همدغه عود عربي استعمالیږي اکثر او مسک کې استعمالیږي. او اوس وخت کې ځوانان کوم عطرونه ډېر زیات خوښوي؟ ځوانانو خو دغه د سپریو تقریبا شاوخوا د سپلنډر او ډیویټ او زویا او لکه د هغې مختلف ځوانانو مختلف شیان دي او د طالبانو دغه د مولوي صاحبانو هغه همدغه عودونه او دغه شاوخوا عطرونه دي تقریبا. او کاروبار یې څنګه ده؟ شکر د الله فضل الحمدلله وخت تېر. ډېره زیاته مننه. او د خوا خو خولېګانې هم دي د خبرې شو دا به هم وګورو. دا هم ورسره خرڅوي خولې؟ بالکل ها خولې د افغانستان او د قندهار او دې سیمو دي؟ هو د قندهار په نوم تقریبا یادېږي خو دا جوړښت د دې شیانو پاکستان ده او قندهاري په نوم باندې تقریبا یادېږي. او دا سره څو ډوله دي؟ خولې خو ډېر دي چې خو مشهور پکې تقریبا خلکو 2 نومونه ایستلي جمالي شو یعقوبي شو او دا چلوپه شو مختلف قسمونه شته په دې. او بازارونه ښه ګرم دي او فعلي شرایطو کې دي خلک؟ یاره تقریبا همدغه شو ګڼه ځکه دا قاري صاحبان طالبان ته ورته کوم شوقیان یې ډېر دي دغه. د خپلو بازارونه څنګه دي؟ شکر د الله فضل دغه شی دي تقریبا دغه خلکو کې خو لغمان کې خو څه پورې نه وو خو موږ الحمدلله راوړله د کې هم ارزانې هم قیمتې داسې ډول خلک هم پکې م راوړل چې 5,000 4,000 او داسې خلک هم پکې راوړل چې 2,000 زر یعنې 380 والا هم پکې شته مختلف. تاسو کوم ځای نه راوړئ دا خولې؟ زما خپله خولې چې کوم سامان دا ټول ما پاکستان دی او قندهار دی بالکل. او عطرونه چې کوم د عطرونه دی کې بیا داخلي هم شته جلال هم شته کابل هم شته پکې او عربي عطرونه ټول پاکستان دي. دلته خو ځینې قیمتي خولې هم دي ما چې څومره اورېدلي 2,000-3,000 روپۍ پورې قیمت هم لري هغه ته لري؟ هو تقریبا 4,500-5,000 پورې زه لرم دغلته. هو بالکل شته یو سره موږ تقریبا دغه هم دي او دغه مونږ خرڅول د 4,500 روپۍ. ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې موږ سره مرکه وکړه موږ ته مو وخت راکړ. خدای خوشحاله کړو مننه خیر مننه. لیدونکو له موږ سره اوسئ د مهترلام ښار نورو ملګرو سره به هم مرکې کړو له موږ سره اوسئ او دا برنامه تر پایه پورې وګورئ.